أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. او یو حقیقت چې ما ورته سوچ کړی دی هغه ده او په دې به خفه کېږو نه. نن سبا اکثر ټول نه اکثر دا ځوانان هم هغه شان ځوانان نه دي کوم چې پخواني وو. نو هغه چې دا فلمونه وګوري، دا ډرامې وګوري، ټیک ټاک یې وګوري، فیسبوک وګوري، بیا دوی دا پېښې کوي. په دغه پېښو کې به دا ښځه زوروره شي، دی هېڅ هم پاتې نه شي. نه کور کې مقامي، نه په معاشره کې څه قدر او قیمت وي. ځکه چې هلته د پېښې د نورو خلکو کولې، یو غریب پکې وښویېدو، نه د دین شو او نه د سادین شو. د سړي یو مقام په کار دی په کور کې، سره د دې چې دی به د دې ښځې او بچو سره محبت کوي، سره د دې چې دی به خوش اخلاقه وي، سره د دې چې دی به نرم خویه وي، خو د ده به یو روب وي، د ده به یو مقام وي، د ده به یو ځای په کور کې. او د دې دا مطلب نه دی موږ کې بله مسله دا ده چې کله داسې قسمه خبره وکړي، یاره وایي ښه لکه اجازت یې ورکړو چې سهار ماښام یو غرب وها. د دا مطلب نه دی. او دا مقام په وهلو نه جوړېږي. ما تاسو ته ویلې نه دا خبره څوک پیري. نن خو ته ښځه وایې ستا قدر کوي، او چې بوډا شي بیا به دې غربوي، بیا به تا غربوي. ځکه چې خو تا نه په دې یېرېږي چې ته یې وهې، او چې ته بوډا شي بیا خو ته والی نه شي. نو بس بیا به دغه یو ګوټ کې پروت وي، د کور به یو ګوټ کې سوالونه به کوي چې څوک راله ګزار رانه کړي. ته داسې مقام جوړ کړه کور کې چې ته د سره قهرېږې نه، ته نه وهل کې، خو چې کور ته ورننوځې نو دا ښځې مشران کشران چې کور کې هغه محسوسوي چې یاره پلانې راغی. ښځه غلی شي، بچي ستا خبره اوري، مه کوه مه کوه، بس خبره ختمه شوه. ویې که بس خبره ختمه، نه مه کوه لستوڼې ورسره راواړی، مه کوه بیا لوړ ته لاس کوي. دا به روزانه ته دې هغه چل کوې، یعنې روزانه به ته ښځه په مه کوواله پوره کوې چې یو څو درجې ووایې، یا مه کوه باندې به هله ته راړی چې یو سهولت یې وله ورکړې. دا خو بیا ستا څه قدر نه شي. دا خو اصل کې خبره ده څه ده، د دې زور نه یېرېږي، بس نور خو قدر وله نه کوي. نو خاوند له پکار چې د هغه په کور کې یو مقام وي، او دا مقام په دروند خوی سره جوړېږي. بعض چلونه نه بعض چلونه سړی به چې خبره ته بل ځای ته بوتله، خو دا فایده منه. بعض چلونه، بعض خبرې، بعض کارونه اگر کره وایي، خو دا هم ګوره کله نه کله خلک په کور کې یا د ښځې په مخ کې یا د بچو په مخ کې په دې نه کوي چې د ده په سړیتوب باندې دوړه ونه لګي. کله داسې هم سړی کوي. نو ځان نه حکیم جوړ که، هوښیار د ځان نه جوړ که. سوچ کوه چې دې خبرې د لاسه زما لږ یعنې مقام ګډوډ کېږي، د دې خبرې د لاسه زما مقام درنېږي کور کې، نو دې ته پکې سوچ کوه. دا چې سړی سهار ماښام سوشل میډیا وګوري، او بیا دا پرېږدی سوشل میډیا باندې څه کېږي او په نېټ باندې څه کېږي، دا ټول خزعبلات دي، فحاشي ده، ګناهونه دي، دروغ دي، دوکې دي، حرام کارونه دي. راشه قرآن او حدیث ته د هغې مطابق ژوند تېر کړه، نو ژوند به دې مزېداري سره د عزته. نو دا خاوند چې کله د ښځې سره د حد نه زیات فري شي، د حد نه زیات، او چې کینی بس د کوي دا بس زما د زړه ټوټه ده، او که دا نه وه زه به مړ وی. صحیح ده، سړی د ښځې سره مینه کوي، خو لږ ساعت مخکې مه وایي که نه بعض خبرې بعض کارونه څه ټیمه پورې سړی نه کوي، یا څه ځي کې نه کوي چې لږ سړی په دغه کې پاتې شي. هر ځي کې دا زما د زړه ټوټه ده، او دا چې څه عزت زه قربانوم، او به دا قسمه خبرې به یې ورځو ته دا ښځه وایي زما طلاقه که زه ستا طاقت ګورم، ځکه نري ما طلاقه که. نو د ده نه بیا اسمان لري او ځمکه سخته، طلاق ورکولی نه شي. او ښځې وله چیلنج داسې ورکوي که ته نري طلاق راکه، غلطي د ده ده د اول سر نه چې خبره دیز ته راورسېده. نو د سړي خپل مقام دی او د ښځې خپل مقام دی. زنانو له نه دي په کار چې خاوند سره دا قسمه خبرې
که یو دا قسم الفاظ وي بیا به غصې شي وبه چې په رښتیا ته زما ښځه نه یې ځه نو بیا به څه کوې ځکه دې کې احتیاط پکار دی د ورو سوال کړی دی او دې سوالونه ما ته ډېر راځي دا